Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official G students main lecture number 30 کې به موږ discuss کوو that what is compile time polymorphism. ګوره previous lecture کې موږ polymorphism په ډیټیل سره discuss کوو بیا polymorphism importance هم موږ ویلو او د polymorphism types هم somewhat تاسو ته ورو ما درکړو previous lecture کې صحیح ده. اوس موږ polymorphism first type چې کوم تا موږ وایو compile time polymorphism هغه discuss کوو. compile time polymorphism ته موږ static binding هم وایو ته موږ early binding هم وایي چې دغه نیم هم ته دی هغه کته تاسو چې په بوک کې د compile time polymorphism په ځای باندې early binding یا static binding لیکلی نو هغه هم دغه سیم قصه ده صحیح ده what is mean by compile time polymorphism so basically compile time polymorphism is a type of polymorphism سره polymorphism یو type دی okay in which the method or function that needs to be executed is determined during the compilation of the program صحیح ده ګوره compile time polymorphism سره هغه د polymorphism یو ټایپ دی په کوم کې زموږ سره میتھډ او فنکشن خو سیم خبر ده تاسو ته میتھډ وایي تاسو فنکشن وایي په کوم چې زموږ سره میتھډ او فنکشن ایگزیکیوټ کیږي during the compilation of the program صحیح د compilation په وخت کې چې د زمونږ د program کوم فنکشن ایگزیکیوټ کیږي during compilation so that process or that phenomena is known as compile time polymorphism صحیح ده خود دغه ډیسیژن سره کمپایلر علي چې لیټ سپوز موږ سره یو پروګرام ده صحیح ده په دې پروګرام کې موږ سره polymorphism یو شوی دی نو چې polymorphism یو شوی دی کله چې بیا موږ سره په دغه polymorphism یو شوی په پروګرام کې او دا پروګرام موږ ایگزیکیوټ کوو رن کوو او کمپایلر ډیسایډ کوي چې مطلب کم ټایپ اف فنکشن موږ سکو هغه رن کوو لکه مطلب په یو نیم زموږ سره په یو سیم نیم زموږ سره ملټیپل فنکشنز دي لکه مطلب شو نیم زموږ سره یو فنکشن دی په شو نیم زموږ سره بل فنکشن دی او د هر یو ډیفرنٹ فرق دی نو کمپایلر ته بس څنګه پته لګي چې مطلب what kind of function should I call now دغه زموږ سره به کمپایلر ډیسایډ کوي دغه فنکشن د پیرامیټر او دغه فنکشن چې کوم ارګومنت دی مطلب په دغه فنکشن چې زموږ سره کوم کال شوی دی په کالینګ پوښ کې د کوم ارګومنت فاش شوی دی هغه میچینګ بکې او په دغه په تر باندې کمپایلر ډیسایډ کوي چې کوم فنکشن ز کال کوم صحیح ده نو دغه فینومینا په کوم ټایم کې زموږ سره دغه میتھډ او دغه فنکشن ایگزیکیوټ کیږي ډیورینګ کمپایلیشن کمپایلر ډیسایډ کوي چې کوم فنکشن زموږ سره کال شي کم کال نشي دغه فینومینا ته موږ وایو compile time polymorphism صحیح ده وس it allows multiple function or operator to have the same name but behave differently based on their parameters ګوره it allows with a compile time polymorphism سره allow کوي multiple function یا operator to have same name چې دې names موږ سره د multiple functions یا د multiple operators موږ سره same name خو د کوم behavior دی کوم attitude د موږ سره differently صحیح د کوم work دی د work phenomena د کوم work style دی هغه به هغه differently او دغه based په سبا د function په parameter باندې صحیح ده لکه که تاسو ته یو پریکټیکل پروګرام رن کوم تاسو به بالکل خفه شئ لکه سپوز ما سره یو کلاس دی په سم نیم سره صحیح ده په سم نیم سره زما سره یو کلاس دی وس په دې کلاس کې لکه سپوز ما سره پبلک چې کوم دی پبلک کلمه لکه سپوز یو واغستو وایټ شو صحیح ما یو ممبر فنکشن شو واغستو دغه زما سره کوم ریټرن ویلیو دا وایډ مطلب سب ویلیو زما سره ریټرن کوي اوس په دې کې لکه سپوز زدا کار کوم د دې شو فنکشن نه زه پیرامیټر ته پاس کوم څه یو n ټایپ پیرامیټر ته ما پاس کو x صحیح ده وس زه چې کوم دی دلته دغه x کوم دغه x چې کوم ویلیو دا سمپل سی اوټ کوم زه بول کوم چیرې د value of x is د x چې کوم ویلیو دا سمپل دلته موږ کو او موږ سی اوټ کو صحیح ده البته به end of line ورسره موږ کو هغه فوټ کو اوکې شو دا ګوره موږ سمپل یو فنکشن واغستو سمپل که زما سره اوس polymorphism زه اپلای کوم نو زما سره سمپل په سیم نیم سره په سیم نیم سره زما سره ملټیپل فنکشنز دي صحیح ده لکه مطلب تاسو کته شي په سیم نیم سره زموږ لکه مطلب سیم نیم د شو دا ټول د دې زموږ سره ریټرن ټایپ چې کوم ډیټا ټایپ دی هغه سیم دی خو د دې زموږ چې کوم ارګومنټ پاس کوو ته موږ دی لکه مطلب دلته ما انټ او لکه دلته پاس کوم انټ a and b صحیح ده and b دا به a کوم صحیح ده and b اوکې دا چې ما پاس کړل وس and a and b موږ فاصله صحیح ده دلته موږ سمپل وایو چې را لیټ سپوز په دې کې زه معلومه دیر سم صحیح ده ویلکم چې the sum of both no numbers صحیح ده sum of both numbers or
So let me zoom out somewhat like that. هغه هم سره شری د دې سم چې کوم دغه a plus b سیمپل د دې کلاس فنکشن کله بدای چې سره a plus b مطلب دوه چې کوم انټیجر ټایپ نمبرز هغه هم سره سکی پرنٹ کی دلته د بل چې کوم سره شو په سیم نیم سره زمو سره یو بل فنکشن دی د ځکه کار کوم د کریکټر ټایپ یو پاس کوم بشدل ویشن نیم صحیح ده او دا نیم لیټس سپوز زمو سره د 20 کریکټرز او دلته سیمپل ځول کوم چې را your name is او سیمپل بل د چې مو سره کوم نیم دی هغه موږ څه کوو فوټ کو نو ګور دې ته دې کنسپټ زموږ سره اوسوي پولیمارفیزم څنګه لکه تاسو کو ګوره زموږ سره سیم په سیم نیم سره موږ فنکشن چې کوم دی شو and here show په سیم نیم سره موږ چې کوم دی فنکشن شکل هغه موږ دلته انټروډیوس کړل صحیح ده نیم زموږ سره د فنکشن سره هغه سیم دی یو نیم دی شو خو د دې چې کوم ورک دی د فنکشن هغه ډیفرنٹ دی صحیح ده نو د زموږ سره ورک چې کوم دی هغه ډیفرنٹ دی نیم زموږ سره سیم دی وس زرا زما بچی د لویشه مین فنکشن ته صحیح ده په مین فنکشن کې زدا شکار کومه چې د دې سم فنکشن د فاره یو object کوم دی سپوز age my object د فاره کریټ کو صحیح ده اوکې اوس دا څنګه کوم چې د دې age په تر باندې کال کوم شو اوس ما شو فنکشن کال کو نو تاسو ډیسایډ کړئ چې زموږ سره کم فنکشن کال شي ګوروز دلته کنفیوژن جوړ شو کنه الریډي زموږ سره موږ 3 فنکشن چې کوم د په شو نیم سره انټروډیوس کړل دي نو which kind یا what kind of function should be called now صحیح ده through age object نو دلته زموږ سره کنفیوژن راغی نو چې کنفیوژن راغی دا کنفیوژن د ختمول لپاره بوس منګه د دنه د دوه چې کم پیرامیټر ته موږ پاس کړو هغه ټایپ قصه بوس منګ مطلب د زموږ سره درې وړه شو فنکشن دی دلته موږ سیمپل یو انټیجر ټایپ والا پاس کړل دی دلته موږ دوه انټیجر ټایپ والا پیرامیټرز پاس کړل دلته موږ یو کریکټر ټایپ پاس کړل دی نو چې کله دلته ګوره زولې کما بچی د لویشه زه په ډبل کوټ کې ولیکم امیر صحیح ده نو ګوره چې کله زه امیر ولیکم نو بای ډیفالت به کمپایلر چې کوم دی میچینګ وکړي چې زموږ سره د شو چې کوم ممبر فنکشن دی نو دغه کم فنکشن دی چې هغه زموږ سره دغه پیرامیټر کریکټر ټایپ والا پاس شوی دی او یو دی نو سیمپل زموږ سره ګورم غلط امیر ولیکو او زموږ سره سیمپل چې کوم دی یو کریکټرز دی او زموږ سره کریکټر ټایپ والا چې کوم ممبر فنکشن دی دغه چې کوم پیرامیټر دغه سره میچینګ وکړي زموږ سره غرن شي صحیح ده سیمپل I'm just copy here like that او بیا زه داسي اوکې بیا زه سیمپل دلته پاس کوم let's suppose پاس کوم یو 23 and let's suppose I'm just 73 زه سیمپل 73 یا د بس داسي کوم اوکې سیمپل like that 27 بګو صحیح ده چې موږ 100 انسر راکې صحیح ده بیا د بل فنکشن نظر پاس کوم بچی د لویشه سیمپل هغه یو 45 نو ګور زموږ سره چې اوس کله په دې ټایم کې زموږ سره د موږ فولمارفیزم کنسپټ اپلای کو زموږ سره ملټیپل ممبر فنکشنز دي دا غي چې کوم نیم د سیم دی خو هغه پیرامیټر ډیفرنٹ دي نو اس کمپایلر په دې چې کوم څه پروګرام ایگزیکیوټ کوي نو په دې ټایم کې به کمپایلیشن په ټایم کې به زموږ سره کمپایلر ډیسایډ کوي چې کوم فنکشن زموږ سره هغه کال شي او دغه به کمپایلر ډیسایډ کوي دغه فنکشن د پیرامیټرز چې کوم ټایپ پیرامیټرز د نه چې کوم دغه فاشوري او بیا زموږ سره فنکشن کالینګ په وخت کې زموږ سره کوم ټایپ اپ ریکوایرمنټس دي صحیح ده لکه مطلب دلته چې کله موږ شو فنکشن کال کوو ریکوایرمنټ زموږ سره ریکوایرمنټ زموږ سره داري چې امیر ټایپ والا چې کوم دی امیر ټایپ والا فنکشن ماته کال کا صحیح ده امیر ټایپ والا فنکشن ماته څه هغه کال کا نو په دې ټایم کې زموږ سره تاسو کته شي لایک دیٹ یار زما د لپټاپ کې مونږه لینکس انسټال کړی then that's why دا هم سره لګ غکې چړخانی کوي صحیح ده I will fix this error inshallah very soon but still in this lecture I have not able but okay تاسو په شو چې کله پروګرام رن کما سیمپل چې کله پروګرام رن کما درب ځنه مور کما بس سیمپل ما سنیمز کسٹم نیم ورکو صحیح ده اوس دا ګوره پروګرام زموږ سره کیږي نو زموږ سره دلته ایرر فایند کوي ایرر زموږ سره اول لاغه چې دلته کې تاسو یو چې کوم دی هغه مسکله ده صحیح ده نو سیمپل پر نیکسټ ټول کې بس موږ دا راځي صحیح ده بلکې پر بل کې هم بل ته موږ ته راځي اوکې نور پکې نشته صحیح ده نو سیمپل زموږ پروګرام اوس کمپایل شو اوکې ریزلټ به تاسو ښکاری په سکرین باندې وګورئ یور نیم از محمد عامر اینه زموږ سره ګوره کمپایلر ډیسایډ لا د ایگزیکیوشن ټایم کې چې مطلب کم ټایپ اپ فنکشن به کال کو نو ګوره مونږه داغه چې مونږ کم فنکشن کالینګ
په ټایم کې چې موږ کوم ارګومنټس پاس کړو نو کمپایلر دا شو چې زموږ سره کوم ملټیپل فنکشنز دا غي سره میچینګ وکړو چې مطلب کم شو فنکشن نه زموږ سره یو کریکټر ټایپ والا پیرامیټر پاس شوی دی نو ول زموږ سره راغی چې موږ امیر پاس کو نو هغه ډایرکټ لاړ او زموږ سره شو کم دریم نمبر چې کوم موږ لیکلو هغه فنکشن زموږ سره کار شو موږ ته امیر په سکرین باندې هغه شو هغه پرنٹ شو دا چې بیا زموږ سره راغی چې د سم کتا سو ګورئ د سم اف بوث نمبرز د اف د سیده بوث نمبرز ار سوي نه غم زموږ سره راغی او کم د ویلیو اف ایکس کوم زموږ سره راغی 45 نو امید لرم چې تاسو د فنکشن اورلوډینګ په کانسپټ باندې پوه شئ سیده نه تاسو کته چې کله زموږ سره موږ شو فنکشن کال کو نو شو خو زموږ سره درې الریډي موږ درې ممبر فنکشن انټروډوس کړل په سم کلاس کې خو د دې چې کم زموږ سره ټایپ مطلب د کوم پیرامیټر ټایپ والا پیرامیټر منګل ته پاس کړو نو سیمپل ارګومنت او پیرامیټر سم غزم سره ارګومنت مطلب دا چې یاره فنکشن کالینګ په وخت کې منګه د فنکشن ته کوم ویلیو ورکړم زم سره ارګومنت وي صحیح ده لکه مطلب دا اوس منګه د فنکشن دا شو فنکشن کال کو امیر مور کو نو امیر زم سره ارګومنت شو صحیح ده دلته منګه چې کله د فنکشن په ډیکلیریشن په وخت کې اسکا پاس کړو زم سره پیرامیټر وي نو تاسو په دې کې مکه کنفیوز کیږئ صحیح ده امید لرم چې فنکشن اورلوډینګ تاسو په شوي چې زموږ سره ملټیپل فنکشن دي خو کمپایلر ډیسایډ کوي په سبانی دغه نیم هر څه سیمي خو دغه پیرامیټر دی بل نه ډیفرنٹ ان دیټس وای کمپایلر بیا ډیسایډ کوي چې مطلب تکله په شو دغه کال کې ممبر فنکشن نو دغه نه چې کم ټایپ اپ پیرامیټر ارګومنت پاس کې نو کمپایلر هغه په تر باندې دغه سره میچینګ وکي او زموږ سره هغه ټایپ چې کم ممبر فنکشن دغه کار شي صحیح ده ښه بل زمون سره بچی لويشه اوس مونږه ډیسکلیئر کوو نو ګوره زم سره ان سمپل او ساده الفاظ کې کمپایل ټایم پولیمورفیزم وی let you see the same name of the different task and C++ decide which one to use while compiling the code ګوره زم سره کمپایل ټایم پولیمورفیزم let you use تاسو ته لکه مطلب یوز کې د سیم نیم اف ډیفرنٹ ټاسک مطلب ډیفرنٹ ټاسک مطلب څه یاره تاسو زموږ سره د فنکشنز دي چې دا سي ډیفرنٹ سیم نیم خو ډیفرنٹ ټاسک مطلب دا چې کوم ورک کوم ټاسک کی پرفارمنس یې غوښه سپریټ ډیفرنٹ صحیح ده and C++ decide which one to use while compiling the program او د C++ پروګرام کې کوم کمپایلر د سره ډیسایډ کوي چې مطلب د کمپایلیشن په ټایم کې چې مطلب کم کوډ یا کم فنکشن منګه هغه رن کو ډیورینګ کمپایلیشن صحیح ده دا زموږ سره د کنسپټ دی اف کمپایل ټایم پولیمورفیزم دا منګه کمپایل ټایم پولیمورفیزم منګه اچیو کو پس په دوه طریقو سره یو زموږ سره د فنکشن اورلوډینګ باندې زموږ سره د فنکشن یو زموږ سره فنکشن اورلوډینګ او بل زموږ سره چې کوم دی اپریټر اورلوډینګ دی نو فنکشن اورلوډینګ تاسو ته ما الریډي په ډیټیل سره وایو په تاسو پروګرام هم رن کو اپریټر اورلوډینګ به ان شاء الله په دې لیکچر کې تاسو نه مزه کې مې به تاسو هم سم بور شو کلاس هم زموږ لنډ شوی دی نو اپریټر ټایپ اورلوډینګ به موږ په نیکسټ لیکچر کې خسته ډیسکس کو پای تاسو هم سم دغه یو پروګرام رن کوم چې تاسو دا کنسپټ کلیر شي امید لرم چې لیکچر تاسو ډیر زیات خوشوي د ټایم راکولو جهان مننه که څه هم کنفیوژن کمنټ سیکشن کې تاسو کوي د خپل ویډیو خوشي د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ چینل نو سبسکرایب کړئ نو